رونو هندوستان کی یو ساڑے تیر شوه نا یو خبر ارتکو داغه نومو منشی رحمت علی دی وی زه یو کلی ته لاړم د هندوستان سکار مې اتفاقا جنازه تیاره وه چې جنازه تیاره وه ویا خلکو راتې صاحب ته مېلمه او نوراني سړی ښکاري نو د دې مړي جنازه به تو کي ما ورته زه خو جنازې ته تیار نه یم دې کې اتفاقا د دې مړي زامن راووته وی زمونږ پلار چې کله وفات کېده وصیت یې کړی چې زما جنازه به منشي رحمت علی کوي وی راته وی چې اوس خو وصیت هم راغی بهرحال ما د هغه مړي جنازه وکړه او په خپله ملاحت کې کوز که واپس کلي ته رالم چې جیب مې وکته نو د نوکرۍ کارډ رانه په هغه لحد کې پرېوتی وم سروس کارډ وی زه دوباره هغه کلي ته لاړم د هغه کاکا زامن مې راویسته چې ستاسو پلار وفات شوی ما لحد کې کوز کړی خو زما یو مجبوریت دی زما نه د نوکرۍ کارډ په هغه لحد کې پرېوتی دی نو که ستاسو خوښئ نو زه به دا مړی روباسم ښکاره به کړم کارډ به ترې راوالم راته وی ټیک ده وی هغه زامن هم راسره لاړو موږ هغه قبر وسپړه وی موږ وی دی به بوی کړی خطرناک وږم بی وی چې تخته مې ته لرې کړه زبردست ګلان دي لاندې دي گیر چاپیره تی زبردست د ګلابو ګلان دي او زبردست د خوشبویي ترې راووته ښکته ګلان د ګلابو څلور طرف هم ګلان حیران شو وی ما تی خپل کارډ راواغسته بیا مې دې زامنو ته وی چې ستاسو دې پلار کې څه عمل و وی صاحب زمونږ پلار خو قرآن کریم هم نه دی ویلی اس عمل پکې نو بهرحال وی کور ته رالو وی ما زامنو ته وی د مور نه تپوسو کوي وی مور وی چې زما دې خاوند کې یو عمل و چې کله به نوکرۍ نه راغی قرآن کریم به راواغسته ویلی نو په هغې به یې ګوته کېښوه په یو آیت چې یا الله دا دې رښتیا ویلی دي وی بیا به په بل آیت باندې ګوته کېښوه یا الله دا دې رښتیا ویلی دي په بل آیت به یې ګوته کېښوه یا الله دا دې رښتیا ویلی دي هله به اوده کېده چې ټول قرآن کریم به یې دقسې ختم کړ وی ما وی ښه ده د الله په آیاتونو کې فکر کو الله ورته قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوله قرآن تلاوت یې نه و کړی قرآن کریم ترجمه او تفسیر یې نه و کړی صرف به ورباندې ګوته کېښوده چې یا الله دا تا رښتیا ویلي دي رونو د قرآن کریم کې فکر کول د الله په آیاتونو کې فکر کول دا یو ډېره لویه مرتبه ده دا یو مستقله موضوع د هغه طرف ته نظم بهرحال د توحید مقصد دا دی خپل دماغ برابرول خپل فکر برابرول او هر څه کې د خپل رب رضا